سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د یو نوي فرانسوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې په تیر درس کې ما تاسو سره دا وعده کړې وه انشاءالله چې زه به په هر هفته کې د 2 نه زیات درسونه تاسو ته راوړم ویډیوګانو په شکل کې، کله 3 کله 4. نو زه نن دغه بل درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. لکه څرنګه چې په آخري ویډیو کې موږ لیمیتیې مطلب کارونه چې کوم هغه درس مو شروع کړی و، تاسو ته ما ویلي و چې زه به 3-4 ویډیوګانې په دې باندې جوړوم تر څو دغه ټول مهم کوم کارونه چې کوم دي هغه موږ په دې 3-4 برخو کې راوړو. په یوه ویډیو کې نشو جوړولی ځکه ویډیو به ډېره زیاته غټه شي، نو دې دپاره به زه په څو حصو باندې تقسیم کړم. بله دا ده چې دغه ویډیوګانې تاسو کوشش وکړئ خپل ټولو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ډېر ملګري دغه درسونه استفاده وکړي او څه ناڅه زده کړي. په تیره ویډیوز موږ د کارونو په اړه کې لکه په فرانسوي ژبه کې موږ مختلفو کارونو لپاره کم لغات استعمالولی شو، نو هغې په اړه باندې ما اولنۍ ویډیو جوړه کړې وه. نن زه دویمې برخې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لیمیتیې نن چې کوم ما 8 کوم کارونه راوړي هغه هم ډېر مهم کارونه دي. اکثرا ملګري دغه کارونه کوي، اکثرا ډېرو ملګرو دغه خلکو سره واسطه راځي په ورځني ژوند کې دوی ورسره مخامخ کیږي، نو باید دوی دغه لغات خامخا زده کړي او دوی په پوه شي. ښه، نن چې کوم ټول ناول موږ سره دی هغه د لو فیغمیې. لو فیغمیې ویلی کېږي زمیندار ته، بزګر ته، زمیندار ته. صحیح دی؟ لو فیغمیې که چیرې موږ سره مؤنث وي نو موږ لو فیغمیې وایو، که چیرې ښځه زمیندارۍ مذکر نو بیا موږ ویلی شو لا فیغمییر. لا فیغمییر. زه یو ځلې بیا تکراروم، لو فیغمیې سړي دپاره، لا فیغمییر ښځې دپاره. موږ سره چې کوم دویم لغات دی هغه دی لو پومپیې. لو پومپیې. لو پومپیې ویلی کېږي دغه اور وژونکو ته. کله چې په یو بلډینګ کې یو ځای کې اور ولګېږي نو بیا پومپیې والا راځي، هغه ته خلک زنګ وایي او هغه اور مړ کوي. په انګلیسي کې ورته موږ فایر فایټرز وایو. نو که چیرې موږ سره مذکري نو موږ لو پومپیې تلفظ کوو، او که چیرې موږ سره بیا ښځه فایر فایټر یا اور وژونکي نو بیا موږ ویلی شو لا پومپییر. لا پومپییر. زه یو ځلې بیا تکراروم، لو پومپیې سړي دپاره، لا پومپییر ښځې دپاره. موږ سره چې کوم دریم لغت دی هغه دی لو کوافور. لو کوافور. ډېر ملګري به د دوکان ته ځي، لو کوافور ویلی کېږي ویښتانو جوړولو ته، هیر ډریسر ته ویلی کېږي. که چېرته موږ سره مذکر یعنی سړی یا هلک نو موږ بیا وایو لو کوافور. صحیح دی؟ که چیرې موږ سره ښځه هیر ډریسر نو بیا موږ ویلی شو یعنی مؤنث بیا موږ ویلی شو لا کوافوز. لا کوافوز. که چیرې بیا یو ځلې بیا تکراروم، که چیرې موږ سره سړی د ویښتانو جوړونکی هیر ډریسر نو بیا موږ تلفظ کوو لو کوافور. که چیرې ښځه لا کوافوز. دې نه علاوه موږ سره چې کوم دی څلورم چې کوم موږ سره لغت دی هغه دی لاوکا. لاوکا یا اوکا به تاسو ډېر زیات اورېدلی. دې سره هم زموږ ستاسو د افغانانو ډېر زیات مخامخ کېږو، ورځني ژوند کې ډېر زیات ورسره وینو. دا ویلی کېږي لایر. لایر انګلیسي کې ویلی کېږي وکیل ته. صحیح دی؟ اوکا به تاسو ډېر زیات اورېدلی. لاوکا. لاوکا مطلب که چیرې سړی وکیل نو بیا موږ وایو لاوکا. اوس خو وکیل یو هغه د پارلمان وکیل دی، یو هغه وکیل چې کوم تاسو قانوني مشورې تاسو له درکوي، په قانوني کارونو کې تاسو ته مشورې درکوي، ستاسو کیسونه دوسیې مخکې وړي، هغه وکیل دلته ترې مقصد دی. بیا که چیرې ښځه موږ ویلی شو لاوکیت. لاوکیت. که چیرې مؤنث وي لاوکیت بیا موږ تلفظ کوو. که چیرې سړی یو ځلې بیا زه تکراروم لاوکا. که چیرې مؤنث وي ښځه بیا موږ وایو لاوکیت. صحیح دی؟ دې نه علاوه موږ سره چې کوم دی پنځم چې کوم لفظ دی لو پولیسیې. دا لفظ به هم تاسو ډېر اورېدلی. پولیس ته ویلی کېږي لو پولیسیې. که چیرې مذکر نو سړی موږ وایو لو پولیسیې. که چیرې ښځه لا پولیسییر. لا پولیسییر. بیا موږ سره دې نه علاوه بل چې کوم لفظ دی په 6 نمبر باندې هغه دی لو ریسپسونیست.
ریسپشنست ویل کېږي ریسپشنست چې کوم ورته انګلیش کې وایي. هر اداره چې تاسو ځئ هر ادارې په دروازه کې مخکې یو کس ناست دی چې هغه تاسو ته ابتدایي معلومات درکړي تاسو کوم اداره دفتر چیرته دی کوم منزل کې تاسو راشئ هغه ته ویل کېږي لو ریسپشنست که چیرې موږ سره مذکري او که چیرې مؤنثي موږ سره بیا هم دغه تلفظ کېږي. صحیح دی لا ریسپشنست. بعضې لفظونو کې لږ سپیلنګو کې لږ تغیرات راځي یو لیټر ورسره که چیرې موږ سره مؤنثي اضافه کېږي دلته یو شانتي راغلی دی تاسو سپیلنګونه لیدلی شئ ټول. موږ سره اووم نمبر باندې چې کوم لفظ دی هغه دی لو سیرور. لو سیرور ویل کېږي ویټر ته څوک چې په دغه هوټل کې کار کوي تاسو ته ډوډۍ راوړي دغه ته موږ څه وایو که چیرې سړی لو سیرور یعنی ویټر ته ویل کېږي دا څوک ډوډۍ راوړي. که چیرې دا ښځه مؤنثي بیا موږ څه ویلی شو لا سیرووز. صحیح دی. دغه اته واړه وبښئ یو پاتې دی. اتم نمبر چې موږ سره کوم دی هغه دی لجنیغ ویل کېږي انجینیر ته. که چیرې موږ سره سړی مؤنث مذکري ډېره بښنه غواړم نو بیا موږ وایو لجنیغ. که چیرې موږ سره ښځه نو بیا هم موږ صرف په سپیلنګ کې لږ تغییر راځي نور بیا هم لنجینیر موږ تلفظ کوو لجنیغ یعنی انجینیر ته ویل کېږي. نو دا اته مهم هغه کارونه وو دې ته باید تاسو دغه مهم لغات زده کړئ تر څو موږ تاسو په روزمره ژوند کې هر کله چې موږ مخامخ کېږو نو موږ تاسو به بیا دغه لغات باندې به پوهېږو او پیژنو او استفاده به ترې کوو. زه بیا یو ځلې تکراروم. موږ سره ټول اول دی le fermier مؤنث لپاره la fermière بخښنه غواړم la fermière. بعضې تلفظونه ځینې وخت کې خرابېږي هغه وجه دا ده چې دلته ما سره نږدې دي زه کله مخکې وروسته ګورم بخښنه غواړم. زه بیا سر نه صحیح تکراروم تاسو لپاره le fermier la fermière مؤنث لپاره la fermière. دویم le pompier ښځې دپاره la pompière. دریم le coiffeur سړي دپاره la coiffeuse ښځې دپاره l'avocat سړي دپاره l'avocate ښځو دپاره le policier مذکر دپاره le policière مؤنث دپاره le réceptionniste دواړه یو شان دي تلفظ کېږي le réceptionniste la réceptionniste. صحیح دی. بیا موږ سره چې کوم دی اووم نمبر باندې le serveur la serveuse ښځې دپاره la serveuse. بیا موږ سره دی لجنیغ ویلی کېږي انجینیر ته. نو دا اته چې کوم مهم لغات وو امید لرم تاسو به صحیح تلفظ اورېدلی تاسو به زده کړئ دغه سپیلنګونه تاسو ځان سره لیکلی شئ. هر ځل چې تاسو زما کله درس اورئ تاسو ځان سره کتابچه او قلم رالی ځان سره یې لیکئ ځان سره هغه تلفظ هم په پښتو کې لیکئ. یو دوه درې ملګرو کمنټ کړی چې په پښتو کې هم ورسره لیکه. انشاءالله زه به کوشش کوم چې په پښتو کې هم ورسره دغه تلفظ هم لیکم معنا یې هم لیکم. په راتلونکي درسونو کې به انشاءالله په پښتو کې هم ورسره معناګانې او تلفظ دواړه لیکم. تاسو چې هر څنګه پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې دلته همیشه په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته خامخا جواب درکوم. نو مننه ملګرو.